السلام علیکم دوستانو، د نن تازه مهمو خبرونو ته ښه راغلاست. ویډیو تر اخره را سره وګورئ. که په دې چینل کې نوي یاست د چینل هم در سره سبسکرایب کړئ. د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر د څرګندونو په اړه د افغانستان غبرګون. د سولې په چارو کې د دولت وزارت وایي د دې پر ځای چې پاکستان د امریکا له نوي حکومته وغواړي چې د افغانستان د سولې پروسې کې د ټرمپ لاره تعقیب کړي، له طالبانو د خپل ملاتړ ودروي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشي د الجزیرې شبکې سره په یوه مرکه کې له جو بایډن غوښتي دي چې په افغانستان کې د سولې پروسه تعقیب کړي. قریشي ویلي دي، زه فکر کوم د امریکا نوی دولت باید دا درک کړي چې په افغانستان کې فرصت موجود دی او هغه پروسه چې پیل شوې ده باید وساتي، شاته ونه غورځول شي. د افغانستان د سولې وزارت مرستیاله ډاکټر علیما وایي، زموږ د هیواد د ارادیت حق زموږ په خپلو لاسونو کې دی، نه د ګاونډي هیواد. امریکا له طالبانو سره خپل تړون له سره ارزیابي کوي. د ملي امنیت شورا سلاکار حمدالله محب له خپل امریکایي سیال جک سلیوان سره ټلیفوني خبرې کړې دي. په دې ټلیفوني خبرو کې جک سلیوان ویلي دي چې امریکا د طالبانو سره د تیر کال هوکړه څېړي ترڅو ولیدل شي چې طالبانو د القاعده سره د اړیکو پرې کېدو، افغانستان کې تاوتریخوالي کموالي او د افغان دولت سره معنا لرونکو خبرو کې ژمن دي او که نه. همدارنګه نوموړي ویلي دي چې افغان امنیتي ځواکونو څخه ملاتړ د امریکا له مهمو اهدافو څخه دی. د مالیې وزیر عبدالهادي ارغندیوال له دندې ګوښه شو. د چارو اداره وایي چې ولسمشر غني د مالیې وزیر عبدالهادي ارغندیوال له دندې ګوښه کړی دی او پر ځای محمد خالد پایان د چارسنبالې په توګه ټاکلی دی. د مالیې وزیر د ګوښه کولو لامل د عوایدو په راټولولو کې ځنډ، مدیریتي ضعف، په دغه وزارت کې غیر قانوني ګمارونه، د څېړنو لپاره ګمارل شوي هیئت سره د همکاري نه کولو، د ښې حکومتولۍ ارزښتونو ته نه ژمنتیا او د ولسمشر د عالي مقام د حکمونو او لارښوونو څخه سرغړونه یاد شوي دي. ولسمشر غني د ناروې لومړۍ وزیر میرمن ایرنا سولبرګ سره ټلیفوني خبرې کړې دي. په دغه ټلیفوني مکالمه کې د ناروې لومړۍ وزیر په افغانستان کې د تاوتریخوالي په زیاتېدو اندېښنه ښودلې ده. دواړو لوریو د دایمي اوربند پر اړتیا چې د افغانستان اکثریت خلکو غوښتنه ده د سولې په خبرو اترو کې د تیر 2 لسیزو د لاسته راوړنو پر ساتنې ټینګار کړی دی. د ننګرهار پولیسو او د ملي امنیت ځواکونو تیر کال نږدې 13,000 کیلوګرامه نشه یي توکي په دې ولایت کې نیولي دي. د افغانستان د ملکي هوایي چلند ادارې د حکمتیار څرګندونې رد کړې. د افغانستان د ملکي هوایي چلند ادارې په کابل کې د حامد کرزي نړیوال هوایي ډګر کې د ځانګړو الوتکو کښېناستو او قاچاق په اړه د حزب اسلامي مشر ګلبدین حکمتیار څرګندونې رد کړې. دا و زموږ د نن ورځ تازه مهم خبرونه. که مو خوښ شوي ویډیو در سره لایک کړئ، که په چینل کې نوي یاست د چینل هم در سره سبسکرایب کړئ. تر بلې ویډیو پورې د الله په امان.